بل بے عزتی د ځان بے عزتی ده، د بل کمزوري کول د ځان کمزوري ده، بل ته ګوته نیول د ځان ته ګوته نیول. ما او تا خو مسلمانانی انسانانی، ما او تا پسې دشمن را پسې دی، شیطان را پسې دی، ما او تا نه به خطا هم کیږي، ګناه به هم را نه کیږي، کوتاهي به هم را نه کیږي. نو الله وایي چې تاسو به داسې نه کوئ. د مسلمان نه خطا وشوه او بیا تاسو لګیا شئ. اوس خو دا زمانه هم ډیجیټل شوی ده، اوس پیغور خلک په میډیا باندې ورکوي، سوشل میډیا باندې چا سره د چا لانجه راشي بس فیسبوک ته ورخېجوي، یوټیوب ته ورخېجوي، او بیا لاندې بګي خلک کمنټونه هم درته کوي. نو ډیجیټل زمانه ده. مخکې خلک که شرمېدل په کلي کې شرمېدل، دا خبره واورئ، او نن سبا د ګوره په عامه دنیا کې بیا الله شرموي. نو یو بل پسې خنداګانې، یو بل ته پیغورونه، یو بل سپکې دا مه کوئ. بیا الله فرمایي بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. لکه دا ډېر سپک کار دی، بد کار دی چې یو سړي ایمان راوړی، د هغې نه وروسته هم چاته بد نومونه. نو محترمو باید موږ د دې کار نه ځان وساتو. که چېرته مو ځان ونه ساته نو په نقصان کې واقع کیږو، او هغه نقصان څه دی؟ د بل بې عزتي د ځان بې عزتي ده، د بل کمزوري کول د ځان کمزوري ده، بل ته ګوته نیول د ځان ته ګوته نیول. نو که غواړئ چې تا پسې خلک وخاندي، بل چا پسې وخاندي. که غواړئ چې بل د بې عزته کي، بې عزته یو که مسلمان، که غواړئ چې یو سړی تا ته کنځل وکړي، بل ته کنځل وکړي. او اخیری قانون چې الله رب العالمین ذکر کړی دی هغه دا دی په دې آیاتونو کې چې ولا یغتب بعضکم بعضا، یو بل غیبتونه مه کوئ. ډېرې خبرې ما پرېښودلې، وجه دا ده ټایم کم دی. الله وایي د یو بل غیبتونه مه کوئ، د یو بل هغه پټ رازونه دا مه راښکاره کوئ. حدیث کې راځي صحابه راله، د الله نبی د غیبت نه منع وکړه. صحابه ورته ویل د الله رسوله که چېرته دا کار په دې کې ان کان فی اخي، که چېرته په دې ورور کې دا کار د الله رسول ورته ویل ان کان فی فقد اغتبته وان لم یکن فی فقد بهته. که دا کار پکې غیبت دی او که دا کار پکې نه بهتان دی ولګو. او الله فرمایي په سورت همزه کې الله فرمایي ویل لکل همزة لمزه، هلاکت دی د پاره د هر یو هم هغه چا چې هغه په خوله باندې الزام لګوي، او هغه چا باندې چې هغه لاسونه استعمالوي، سترګې استعمالوي، اشارې کوي. الله وایي تباهي ده، د ویل کنده ده، جهنم دی. مطلب دا دی د هغې سړي لپاره جهنم کنده الله لیکلې چې هغه د بل مسلمان غیبت کوي. یو مسلمان دی کمزوري پکې ده، یو عالم دی کمزوري پکې ده، قاری صاحب دی کمزوري پکې ده، حاجي صاحب دی کمزوري پکې ده، یو بل کشر دی کمزوري پکې ده. ته راولګېدې دغه کمزوري دی پبلک کړه، خلکو ته دې بیان کړه، همدغه غیبت دی، او په دې باندې دا مسلمان خفه کېږي، د هغې په زړه دردېږي. دغه غیبت دی، د دې نه موږ منع یو، د الله رسول ته منع کړي، الله ته منع کړي، باید دا شی موږ ونه کړو. که چېرته دې وکړو نو الله قانون بیان کړی دی چې هلاکت دی د پاره د هر یو کس چې هغه بهتان لګوي، غیبونه بیانوي، غیبت کوي، د هغې دپاره د ویل کنده ده، د جهنم کنده ده، هغې کندې ته به ورځي. حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکہ اللہ فرمائے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. یو کس تاسو کې دا غوره غني خوخه غني د خپل مړ ورور خوخه وخوري، بد یې غنای کنه خپل ورور خوخه سوکوري ها خوري ولی ځکه دې کې غیرت پروت دی، مروءت پکې پروت دی، سړیتوب پکې پروت دی. هلکه دا خلک بوي چې د خپل ورور غوښې وخوړئ، خلک به را سره بایکاټ وکړي. نو چې دا خوښه نه ګڼئ، د غیبت چې کې دا خو د خپل ورور غوښې خوړل دي ګر هلته بیا زمونږ د ضمیر نه راوچوي.
محترمو خلاصه د خطبه دا ده که ځان عزت من کې بل ته عزت ورکړي، که ځان ذلیله کې بل ذلیله که. او دا خبره ذهن کې واچوئ چې کوم سړي د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کولو کوشش شروع کړو، الله به دا تس نس کړي. کوم سړي چې دا کوشش شروع کړو چې مسلمان بې عزته کړي، مسلمان خور بې عزته کړي، سپکې کړي، الله به دا سړی په بچو باندې هم شرموي، په لورګانو به هم شرموي. ولې ځکه دا به هم د چا بچی که نه، دا قاري صاحب، مولي صاحب، حاجي صاحب، د کلي کې عام خلک، دا هم د چا بچی که نه. الله به تا ته هغه درد در رسوي. همدغه شان د چا په لور پسې چې د خبره وکړه نو الله به یې دردمن کوي. دا د الله قانون دی، وام اورېده، عمل پې کوئ که نه کوئ هغه ستاسو ذمهواري ده.